پکتیا کې د 15 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د یو روغتون د جوړېدو چارې پیل شوې. پکتیا مرکز ګردیز کې د متحده عربي اماراتو د حکومت لخوا د 15 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د یو روغتون د جوړېدو چارې پیل شوې. د مسؤلینو په وینا یاد 150 بستریز روغتون په 25 جریبه ځمکه کې په 2 تعمیرونو کې چې هر یو به 4 پوړونه ولري جوړیږي چې چارې به راتلونکو 2 کلونو کې بشپړې شي. د یاد روغتون د چارو پیل مراسمو کې د پکتیا امیر روغتیا رئیس ډاکټر معراج ګل عادل وویل چې یاد روغتون د جوړېدو وعده متحده عربي اماراتو حکومت څه موده وړاندې د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی ته د یاد هیواد ته د سفر پر مهال ورکړی و. هغه دغه راز وویل چې د یاد روغتون په جوړېدو سره به د روغتیا برخه کې د خلکو ستونزې حل شي. هغه وویل دغه روغتون چې په 25 جریبه ځمکه کې چې 150 بستره به ولري تقریبا د 15 میلیونو ډالرو په لګښت په اساسي او معیاري ډول جوړیږي. د اسلامي امارت د مشرانو په هڅو او د عربي متحده اماراتو په مالي ملاتړ به جوړیږي. دا روغتون به د طبي تجهیزاتو ښه سمبال وي او د کادرونو له درکه به ښه پیاوړی وي. زه ډاډه یم چې دا به زموږ د بیچاره ولسونو لپاره چې د غربت له امله نشي کولی د ځان او کورنۍ درملنه وکړي دوی ته به ښه زیری وي. د نوموړي روغتون په جوړېدو سره به جنوب ختیځ زون ولسونو ته معیاري روغتیایي خدمات وړاندې شي او د روغتیا په برخه کې به د نوموړو ولسونو ستونزې تر ډېره حده کمې شي. د مسؤلینو په وینا د یاد روغتون د جوړولو ترڅنګ به د روغتون د فعالیتونو ټول لګښتونه هم پر راتلونکي کې د متحده عربي اماراتو حکومت لخوا ورکول کیږي. د روغتون د چارو پیل غونډه کې د کورنیو چارو وزارت د سرحداتو رئیس محمد شریف منګل وویل چې یاد روغتون د کورنیو چارو سرپرست په غوښتنه او د متحده عربي اماراتو په مالی لګښت جوړیږي. هغه دغه راز زیاته کړه چې اوسنی حکومت د روغتیا، پوهنې او بیا رغونې لپاره خپلې هڅې کوي. دا چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې الحمدلله اسلامي امارت هر وخت لپاره هلې ځلې کړي دي چې د افغانستان هر ګوټ ګوټ ته سړکونه، شفاخانې، هغه شی چې هغه د ملت لپاره اشد ضرورت ده اولیت ورکړي. مدرسې شوې، مکتبونه شوه، پوهنتونونه شوه. ان شاء الله العزیز پر راتلونکي آینده کې به ډېر څه شاهدان اوسېږو او به ګورو ان شاء الله چې اسلامي امارت څومره د افغانستان د آبادۍ لپاره لیوالتیا لري. بیا په ضمن کې د کوم شفاخانه چې دلته د خلکو وقف کړې ده چې په هر شکل دوی د مشرانو سره خبرې کړې دي، الله جل جلاله دې دغه خیر قدم ورته قبول او منظور وګرځوي. موږ مننه کوو چې ډېر اوچت او د خیر قدم اوچت کړی دی. الله جل جلاله دې اجرونه ورته ورکړي. په ورته وخت د ګردیز یو شمېر اوسیدونکي هم د روغتون د چارو پیل ته خوښي څرګندوي. د ګردیز یو تن اوسیدونکي محمد عظیم پژواک ته وویل چې د یاد روغتون په جوړېدو سره به د روغتیا برخه کې د خلکو ستونزې تر یو بریده حل شي. هغه له نورو هیوادونو او بنسټونو غوښتنه وکړه چې د افغانستان د روغتیا برخې سره د همکاري زیاته کړي. ولسونه یا د شیخ صاحب ډېر منندوی داسې څنګه تر نورو دولتونو هم غواړي چې موږ سره چې د افغانستان یو زنګ یو هیواد دی په ټیټه کچه باندې دی د صحت په برخه کې مقصد دوی ډېر ټیټ دی، په معیاري ډول کوم ماشینري نه لري. تر دولتو غواړو چې موږ ته معیاري لابراتوارونه، معیاري ماشینونه او شی موږ شفاخانو ته راکړي چې تر څو موږ وکولی سو د داسې پیچلي مریضونه دي چې د هغو تخصص او شی پرې وکړو، تداوي یې پرې وکړو. د پکتیا ولایتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې چې په راتلونکي پسرلي کې به یو شمېر ولسوالیو کې د ولسوالي په کچه 12 روغتونو د جوړېدو چارې هم پیل شي. پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره